چې تاسو ما واهلې د اعدام کوي دا زما جسد خپل دغه لواله کوي بچو له بس لاس ټول موټرونه موږ بارګینو کې اخیستي دي ته موږ بیا اسناد جوړولو په جذابیت باندې ماشینونه ټول عام بازار کې خرڅېږي داسې کوم خاص ماشینونه نشته ټول هغه ماشین دی چې مطبوع مربوط کېږي کوم موټران چې نیولي دي چې جعلي نمبر پلیټونه جوړوي جعلي اسناد جوړوي ضابط اجي ته مې 2 جوړې پلیټونه ورکړي وو د 6,000 افغانۍ 6,500 افغانۍ بدل کړي بس اشتباه شوی موږ نوبت شوي دي انشاءالله بیا به دا نه تکرارېږي دغه ځای پیدا کړي چې دغه اصلي منبع پیدا کړي چې د اصلي ځای چیرې دی د بګرامي ولسوالۍ امنیتي ځواکونو د یو لړ هدفمنو عملیاتو په ترڅ کې د موټرو د جعلي پلیټونو او اسنادو د جوړولو یوه پراخه شبکه افشا او 15 تنه یې ونیول. دا کسان په ننګرهار ولایت کې داسې وسایل کارول چې د موټرو لپاره یې جعلي پلیټونه او نور اسناد تولیدول. د امنیتي چارواکو په وینا د دې شبکې غړو له تېرو 3 میاشتو راهیسې په دې غیر قانوني کاروبار لاس پورې کړی و. دوی به جعلي پلیټونه او اسناد جوړول او بیا به یې موټر په هیواد کې په بېلابېلو ولایتونو کې پلورل. د نیول شوو کسانو له ډلې یو تورن اعتراف وکړ چې یو کس چې نوم یې ثابت دی دوی ته به جعلي پلیټونه او اسناد جوړول. دوی به بیا موټر اخیستل او د اصلي پلیټونو او اسنادو لرونکو موټرو په توګه به یې پلورل. د هر جعلي پلیټ او اسنادو په بدل کې به یې 8,000 افغانۍ اخیستلې. دغه موټرونه موږ چې څومره دا موږ ټول اخیستي په مارکو کې بټي کوټ کې او دغه ټول موټرونه موږ بارګینو کې اخیستي دي ته موږ بیا اسناد جوړولو په جذابیت باندې او د موږ ته اسناد جوړولو سره د جویسور هر څه مکمل بیا موږ دا بازار کې دغه کولو خلکو ته ورکولو. نو په دغه اساس باندې موږ به د څه وخت دا یو 2 میاشتې دا کار موږ وکړلو. بیا د باکرامۍ ولسوالۍ مجاهدینو موږ ونیولو او بالاخره دغه 15 کسان یو او جعلي اسناد هم جوړولو به موږ ته د ضابط اجي جوړولو موږ به خرڅولو. دغه کوم ګړی چې موږ ټول سندونه شته دي موږ اخیستي دي په بارګینونو کې او بیرته دا کم پلیټ چې موږ ته جوړ کړی دی ضابط اجي په 8,000 افغانۍ باندې دې سره جوایسیرو او کارت به مو سره و د موږ ته راکول موږ به یې خرڅول. په 1,200 مو ورکړي دي 1,400 مو ورکړي دي 1,300 زیاتره دغه ګاډي موږ ورکړي دي. دغه موده کې موږ دغه ګاډي چې کوم خرڅ کړي دي پوه شوې څه دغه ګاډي دي د کلیم خرڅ کړي سم پلیټداره خرڅ کړي دي. نو په دغه موده کې دغه عمره ګاډي موږ خرڅ کړي دي دلته ټول اظهارات شته دي او په دې خپلو کړنو پښیمانه وي او اشتباهي شوې ده. موضوع دغه څه وه دغه څنګ کې ما سره ولاړ سپین ږیری ضابط اجي نومېږي. دا پلیټونه یو دا دی بل د دې زوی دی. کور ته زه ورغللم ما په پیسو کې سره ما دا وران شولو دې خپل زوی راولېږه ما ته ویل چې زما دې زوی سره ته جوړ شه. د زوی سره ما کار کوو دغه پلیټونه او دا جوایسیر مې پرې جوړې کړلې. الان چې منځ کې د همدې موضوع نه یو هفته چې موږ نیول کېدو ګرفتارۍ نه مخکې یو هفته مخکې د زبي په نوم زوی دی هغه غیب شو د صحنې نه ووته. ما بیا ضابط اجي ته زنګ و چې ضابط اجي دغه یو 2 ګاډي دته پلیټونه جوړو ده ویلې چې مال زبي نمبر باندې وایي زبي څه کې راځه زه یم کنه. بس ورغلو او جلال آباد کې راته د پلیټونه جوړ کړل او راوام خیسته راکړو دلته ګرفتاره شولو. موږ د روژې نه دې پلو دا کار شروع کړم تقریبا 15 ګاډي دي چې په دې کې څه ګاډي پاک سوتره کیلي اخیستل شوي بیرته کیلي خرڅ شوي دي او څه ګاډو ته دا جوایسیر او پلیټونه جوړ شوي. بل تورن کس چې په موټرو کې د جعلي پلیټونو او اسنادو په جوړولو او بیا په خپلو مشخصو کسانو پلورلو کې ښکېل و هم خپل جرم اعتراف وکړ. دغه 2 جوړه پلیټونه دې وروسته پراته ویش نګال راوسی دا زما په څنګ کې ولاړل دله ما ویل انډیواله زما روزګار نشته چې سره شته که نشته ویش نګال راوسی 2 جوړه پلیټونه دي او که دا ځان د خرڅولی شي چې لري ګاک ماک او دا خوا کې مو لاړي دا زما په خوا کې په مارکیټ کې دوکاندارانو رخ وروشه دې ویل چې اجي ضابط ته زمونږ یو څه دغه په کار یي پلیټون مال وروه ما ته خو 2 جوړه شته نور نشته هېڅ دله مې په نیم واخیسته او دله مې په 9 ورکړل. دغه 2 جوړه پلیټون ما کړي انډیواله او زه ډېر خفه یم زما حیثیت شان اسلام سره دا نه ښیي ولې دا زموږ اسلامي حکومت دی دا ته ضرر په کار نه دی دا زموږ حکومت دی دا عاید لري دغه لري او زما د شان شوکت سره زه خپله دونه خجالت یم چې تاسو ما واهلې د اعدام کوي دا زما جسد خپل دغه لواله کوي بچو له بس لاس. زه دومره خفه یم پښیمانه په خپل کړو باندې ډېر زیات شرمنده یم
د دې شبکې یو بل غړی چې د دغه ماشینونو پیرودونکی و او بیا یې دا کاروبار پیل کړی و ویل چې تر دې مهاله 45 موټرو ته جعلي پلیټونه او اسناد جوړ کړي او په بازار کې پلورلي دي. مونږ خو داسې حساب وروره چې دغه 4 دانې موټرې مې اخیستې دي کلي دا مې وړي دي په قندوز تخار کې هم خرڅ کړي او دغه زموږ ملګری چې دی ضبیح الله نام او سید کامران 2 دانې موټرې مې چې واخیستلې پاسو قندوز کې رام وصل دغه ته جلال آباد ته پلیټونه مې ورته جوړ کړل راغلو کابل ته غوښتم چې په چا باندې خرڅ کړو بس د امارات د خوا نه دغه راغلل بس مونږ یې ګرفتاره کړو رای وستلو خرید فروش کې خو زه نه وم چون زه به یې په هغه صحنې ته نه بولم او وخت چې مثال پلیټونه جوړول 2 کلن اسناد د کابل اسناد به ورته جوړول ماقات خرید فروش کې به زه موجود نه وم لکه زما وظیفه دا وه چې مثال موټر په سر باندې 50 روپۍ ماته راکول لکه د ډریور په صفت باندې موږ نه اشتباه شوی دی ضابط جي ته مې 2 جوړې پلیټونه ورکړي د 6,000 افغانۍ 6,500 افغانۍ بدل کړي نو هغې خپلو ملګرو باندې خرڅ کړي او په خپل کړنو پښیمانه یم او امارت اسلامي نه دا غوښتنه ده چې موږ سره د انصاف وکړي آینده دپاره انشاءالله داسې کوم پیښه به نه راځي دا پلیټونه چې دي د ویش نه راځي دا د ویش نه بولدک نه ټول افغانستان ته به هم ځي نو یوازې ننګرهار ته نه راځي نو چې هر سړی دلته ګاډی اخلي نو پلیټونه دلته څه مشکله خبره به نه او بل زموږ خپله مطبعه ده او مطبعه چې کله کوم ماشین استعمالیږي وړي دکان ته او چې کله استعمال بند شي یا مثلا استعمال ونه شي بیرته راوړي کور ته دا کوم سامان چې نیول شوي ټول د مطبعې مربوط ده دې کې نه کوم غیر قانوني کار پکې صورت نیسي او نه غیر قانوني کار دپاره استعمالیږي او ماشینونه ټول عام بازار کې خرڅېږي داسې کوم خاص ماشینونه نشته ټول هغه ماشین ده چې مطبوع مربوط کېږي او د دې وجه نه چې په ښار کې ګودامونه نیول دا اضافي کرایه راځي نو موږ په مناسبه ښکاره شو چې موږ کور کې وساتو چې کله ضرورت کېږي وړو بیرته راوړو دا شرکت کې نشته دا شیان دا شرکت کې نو ما خپله شخصي ګاډي راغوښتي وو هغې سره دا راغلي وو هلته ستا په غوښتنه که وغواړي درکوي درته نو دغه اشتباه وه نو موږ ته وویل چې څه مشکل آینده کې جوړ نه شي نو موږ دغه کار وکړو دې کار کې مشکل راته جوړ شو نیول شوي کسان په خپلو جرمونو اعتراف کوي او ژمنه کړې ده چې په راتلونکي کې به له دا ډول کړنو څخه ډډه وکړي امارت نه دغه غواړو چې بس اشتباه شوی موږ نه یو بد شوي دي انشاءالله بیا به دا نه تکرارېږي نو امارت نه موږ همکاري غواړو چې موږ سره همکاري وکړو خو دا ناخواسته داسې نه چې سبا د ده نه غټ مجرمین ثابت شو داسې مجبوره نه شو کوم کار ته چې سبا د ده نه غټ کم مجبورت کم بل شته کار دغه لاس وانه شو نو همکاري موږ دا غواړو چې دغه به زموږ اولین او اخرین غلطي او اشتباه انشاءالله بیا به نه کېږي بس غوښتنه هم د امارات نه دا ده چې اشتباه شوې د انسان حسابه کېږي بس دغه ځل د موږ سره یو همکاري وکړي انشاءالله بعدا به دا نه تکرارېږي دا اشتباه د بګرامۍ ولسوالۍ مسؤلینو د دې قضیې په اړه ویل چې د جعلي اسنادو او پلیټونو جوړول یو جدي جرم دی چې د عامه نظم او امنیت ته زیان رسوي موږ کوم موټران چې نیولي دي چې جعلي نمبر پلیټونه جوړوي جعلي اسناد جوړوي زموږ د مجاهدینو په کوششو سره دا تاسو ویلدله چې مکمل بانډ مې وینوي د دې خپله مشنګري مې وینوي کوم نمبر پلیټونه جوړوي اکثره وخت چې کوم غلاوې کېږي کوم پیښې کېږي هغه په دغه موټرانو کېږي هلته کیمرې ووایي نمبر پلیټ یې ووایي خو لیکن وروسته چې معلومات پلټل هم پسې وکړي هغه نمبر پلیټ به بدل وي چې ټرافیک مدیریت سره معلومات وکړو د دوی سره ثبت نه وي نو لله الحمد د مجاهدینو په کوششو سره دا د فلحال خو 2 موټران ونیول سو هغه باندې ونیول سو کوم مهم مشنګري چې هغه لله الحمد ونیول سولې اولنې خو لله الحمد زموږ ولس هر وخت موږ سره خپله همکاري کړې ده نو د ولس په همکارۍ سره چې هغه سر د موږ سره ساتلی دی داسې ملګرو د هغو په همکارۍ سره موږ سره معلومات د یو موټر په باب باندې راکړي چې داسې یو موټر شته چې هغه د هغه نمبر پلیټ یې جعلي دی د هغه په نیولو سره بیا مو دا پروسه پر مخ واخیسته چې زموږ دلته کشفین به ورغلي او دغه کوم کنټرول ملګري د قومندانۍ ټول ملګري مو دې کار ته متوجه کړه ټول په دې کار پسې ولګېده نو آخر کار مو دغه ځای پیدا کړي چې دغه اصلي منبع پیدا کړو چې د اصلي ځای چیرې دی نو هغه بیا په جلال آباد کې وو بیا هغه زموږ د کنټرول ملګري وه نور مې د بررسۍ ملګري وه نو هغه مې پسې واستوله رسما ولاړه هلته خپل عملیات یې وکړه په هغه عملیاتو کې بریالي سوله هغه خلک یې ونیوله د خپلو اسباب سره هغه یې انتقال کړه بیا چې کوم څه موټران وه نو 7 موټران مې اوس فلحال نیولي دي دا کسان له تیرو 3 میاشتو راهیسې د جعلي پلیټونو او اسنادو کاروبار کوه موټرو ته یې د جعلي پلیټونو او اسنادو له جوړولو وروسته به موټر د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې پلورل
د عملیات د قانون پلي کولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو ژمنتیا ښیي او د غیر قانوني فعالیتونو پر وړاندې د مبارزې یوه مهمه برخه ده.